چې دوی وغواړي د هغه په وړاندې به جنایت کوي چې دا اوس هم تاسې به احوال نه لرئ یوه پټه دوسیه افشا شوې چې 7 امریکایي جنایتکارو پوځیانو او 3 سپیو په یوه جنرال جنسي تیری کړی. د دې موضوع نه د افغانستان سیاسي ادارې په افغاني جنرال او دا مسله له بده مرغه چې موږ ته هم راورسېده. په دې جریان کې د ملي شورا یو شمېر کمیسیونونه او غړي چې په جریان کې دي، د عدلي او قضایي ادارې جریان کې دي، ویل کېږي چې یو د دغو امریکایانو نه نیول شوی او نور یا فراري دي او یا پټ کړی شوي دي. دا جنایات هېڅکله نه افغانانو ته، نه افغان امنیتي ځواکونو ته او نه هم د افغانستان باعزته او باعفته سیاسي او مدني رهبرانو او اقشارو ته د منلو وړ دي او نه به هم نورو نړیوالو ته. د افغانانو وژنه دلته د دوی د بېعفته او بېعزته کارکردګیو په وړاندې نور خلک پوځې ته راغلي. افغانان امن غواړي، سوله غواړي، ترقي او پرمختګونه غواړي او د دغې نړیوال جغ نه ځان خلاصول غواړي. امریکایان باید دې طلب دي لکه نیپالیان او نور د دې ټولو سره دغه شمېر خلک امتیازات او معاشات اخلي. ترڅنګ یو شمېر نور قطاعات چې هغه هم د ځینو ځایونو کې د افغاني امریکایانو په نوم یادېده، لکه په خوست او ځینو ځایونو کې چې دوی ورته د کمپاین ګروپونه یا 01 او 02 قطاعت وایي چې ویل کېږي د افغانستان ملي امنیت ادارې ته سپارل شوي، مګر اوس هم قومنده د امریکایي ځواکونو ده او معاش او امتیازات د هغوی نه اخلي. په دې کې ډېر داسې خلک شته دی چې هغه امریکایي تابعیت لري او په امریکایي پوزیشنونو او تشخص راغلي. امریکایان مجبور دي چې دوی هم ځان سره وباسي، لکه د امریکایي قراردادیان او امریکایانو سره قراردادیان او ترجمانان چې سره له کورنیو د عیسوي او نورو ویزو په سلسله وایسته. دا هم د امریکې په اوږو بار خلک دي که هغه دلته د افغانستان تابعیت لرونکي دي او د امریکایي او نورو هیوادونو تابعیت لرونکي دي. دا هم یو لویه لوجستیکي ستونزه ده.